السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله لرم چې روغ جوړ او ژوند ته تازه یې. په نننۍ خپرونه کې موږ سره د تورغر د خاورې د ولسي شاعري ډېر لوړ نوم عبدالمناف فقیر صاحب موجود دی موږ سره په پروګرام کې. تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. مننه غواړو چې زموږ کتونکو سره تاسو خپل خوندور کلامونه شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه تاج بهادر کاروان صاحب، مننه کوم، شکریه ادا کوم د شریف کنډروال صاحب چې ما ته پکې د ویلو موقع راکړه او زما د هم مات پټو کلامونه ستاسو مینه ده، نو زه به ووایم چې زما څه ذهن کې راځي. نو د ټولو له مخکې یو څو شعر عرض دي. نظم نه مخکې چې د باران په ځای د وینو، د باران په ځای د وینو د کوټو ناوې بهیږي، د باران په ځای د وینو د کوټو ناوې بهیږي، هر دیوال په وینو سور دی، سور د هر درشل ور دی، او د انا ترناو په سم دی چې ستم په جرند وړېږي، د انا ترناو په سم دی د ستم په جرند وړېږي، پښتانه پکې دانې دي که د لر او که د بر دی، او د ننګ ګرس پسې راواخله د نیپاک دیوال ارتاو کا، د ننګ ګرس پسې راواخله د نیپاک دیوال ارتاو کا، مور د ټول پښتون یوه ده که افغان دی که خیبر دی. ډېر زبردست بهترین نظم دی. شاد دا څوک په سره غرمه د بیلتانه د کور ووتمه، په سره غرمه د بیلتانه د کور ووتمه، تلمه بستم د انګازو د شور ووتمه، شپې مې تڼاکې په سفر په شونډو ورسولي چې به راتلل د اسویلو د پاسه نور اسویلي، د چا تصویر مې جوړوه او رانېده به رانه، کله به بیا مې موندو کله ورکېده به رانه، په شړ صادر مې د فطرت تخم کاره ولاړم، د چا په یاد کې د هجران په تناره ولاړم، ډېر ښه د وړو سترګو غټې اوښکې مې ګریوان ته لاړې، د بېوسۍ چغې مې سلې بره اسمان ته لاړې، دا خپل کور په دروازه به کې چې اکثر ولاړو، دا خپل کور په دروازه کې چې اکثر ولاړو، چې به سهاره ماسپښین او مازدیګر ولاړو، الله دې ورکړي جنتونه د محشر په ورځې، هغه عاطمو چې وفات شو د اختر په ورځې. ډېره مننه. او مینهوالو ته به د خپل وطن ما دا کاڼي بوټي شمارل دي، کېدای شي چې د هغو تن نه پرې د مسافرو تن نه پرې ماته شي. بالکل ولې به نه ماتېږي یاره. وایي شاعر صاحب د وطن د ملغلرو ته د خیال دی. شاعر صاحب وایي شاعر صاحب د وطن د ملغلرو ته د خیال دی، په غرونو کې ګورا چې د نخترو ته د خیال دی. وایي شاعر صاحب په دې غرونو کې یو توته بل چینار دی، زما د خیال بلبل په دغه بوټو کې خمار دی، مماڼه چې میاری که د ورملې مزیدار دی، په کلي کې توتانه د انځرو ته د خیال دی. مننه. وایي په کلي کې توتانه د انځرو ته د خیال دی. وایي چې ګل شي ګرینډې په تمام غر باندې وږمې وي، په ټکه نه غرمه کې پیوچانو کې نغمې وي، په بنجه په نارنج کې د مارغانو تورې شپې وي، چې تور پکې کوري شي د ګورګورو ته د خیال دی. ډېر ښه زبردست. ډېره مننه. چې تور پکې کوري شي د ګورګورو ته د خیال دی. زبردست. وایي غوړاسکی کامبله پلی د غرونو ډول ډال دی، د ټسې سوری یخ د غوریجۍ د کمال دی، زرخیزه تمام غر د ورنده چې په شکال دی، او املوک چې په تعلق شو د خبرو ته د خیال دی. ډېر بهترین. وایي املوک چې په تعلق شو د خبرو ته د خیال دی. وایي سرې شوي مرخڼۍ د خارونۍ پکې په شور دي، سرې شوي مرخڼۍ د خارونۍ پکې په شور دي، د کور خوندونه ځانله د کارکو خوندونه نور دي، بټنګه ناشپتی خوره د چغزو پټونه تور دي، پخ شوي میوه جات د شجرو ته د خیال دی. ډېر بهترین. مننه. وایي پخ شوي میوه جات د شجرو ته د خیال دی. وایي پلوسې شوې ډېرې د خونه پکې تراج دی، شوې ډېرې د خونه پکې تراج دی، ټیکر د که شاتوت ته ما اغسته ولا جاج دی، په کت کې بدر رنګ د په سپلمۍ کې غټ علاج دی،
تاغانه پستونی دې ډمبرو ترې خیال دی ډېر بهترین مننه وي تاغانه پستونی دې ډمبرو ترې خیال دی زبردست وي اشکنډه که بیکل په خړونو کې دی ولې او ډډم دې په دفتر کې په خټانو کې دی ملې مونږ ټول شو بې همته مونږ ټول پاتې شو خځلې او فصلونه پکې نشته د دفترو ترې خیال دی ډېر زبردست بهترین مننه وي فصلونه پکې نشته د دفترو ترې خیال دی بیا وایي چې بیکیانه ده غونبوټی دی برله ده اجلی دي بیکیانه ده غونبوټی دی برله ده اجلی دي په من کې په تامبیل کې په سمونو انلی دي ګیلو خورا وره د ترکې هم دلی دي او زرکان پکې چغېږي د تنظرو ترې خیال دی ډېر زبردست بهترین ډېر ښکلی وایي زرکان پکې چغېږي د تنظرو ترې خیال دی وایي یو میمه بل پیپل دی دامتوره د کارخانډه ما وکړه په شعرونو کې اوږده خبره لنډه جوکې که ملغونې دی ستایمه درته ځنډه او ګلونه رنګ په رنګ کوي د جرو ترې خیال دی ډېر بهترین د ګلونه رنګ په رنګ کوي د جرو ترې خیال دی وایي ټوڼه دی زړ لرګی دی خطرناک پکې تصریح دی چې کوم څاروي خوړلی دی په هغه څاروي ریښ دی د مرګ انتظار دی تېره کړی ورته سیخ دی او راجمه چې ملګري دي ملګرو ترې خیال دی ډېر بهترین مننه وایي راجمه چې ملګري دي ملګرو ترې خیال دی وایي صحیح به راته یاد وي څه به وي زما نه یېرې چې څومره یې راومه دومره شي خبرې ډېرې لیکمه په کتاب کې به کرکڼې به ډبېرې او په بیره کې سندرې په بیره کې بلبلې د سندرو ترې خیال دی ډېر زبردست ډېر زبردست وایي په بیره کې بلبلې د سندرو ترې خیال دی بیا وایي سکل له سورزغی دی سکل له سورزغی دی په دې غرونو کې رانځړه دی سکل له سورزغی دی په دې غرونو کې رانځړه دی په دغه ګلدرو کې خروک شوی رانه زړه دی په یخ سوري دمه کوم په سر باندې مې بړه دی فقیره دغه لوړو دی جوړو ترې خیال دی ډېر زبردست فقیره دغه لوړو دی جوړو ترې خیال دی په غرونو کې ګورا چا دی نخترو ترې خیال دی ډېره مننه غزل عرض دی چې وایي نفاق د اتفاق کوي ملګرو یو سړی نفاق د اتفاق کوي ملګرو یو سړی او زما ستا نامه اخلي د خبرو یو سړی ډېر هغه وشو چې نه راتله په خیاله په خاطر کې هغه وشو چې نه راتله په خیاله په خاطر کې چې وخو د غره سر ته بې وزرو یو سړی او د ښکلو د مالت هر تنبه په کاڼو ولي د ښکلو د مالت هر تنبه په کاڼو ولي مالت کې لیونی شو په سندرو یو سړی د کوره مرور شو په سارا کرکڼې نه خوري د کوره مرور شو په سارا کرکڼې نه خوري رضا شو په توتانو مرورو یو سړی ډېر زبردست وایي د کوره مرور شو په سارا کرکڼې نه خوري رضا شو په توتانو مرورو یو سړی چې تیر شو دوزخي و په راتلو کې جنتي شو چې تیر شو دوزخي و په راتلو کې جنتي شو کرم پې د خالقو بختورو یو سړی نن هغه سړی وګوره د سپي د لکۍ خوار دی نن هغه سړی وګوره د سپي د لکۍ خوار دی پرون چې به د خلکو زورورو یو سړی عجب اغلا یې وکړه هېڅ د ځانه خبر نه شو عجب اغلا یې وکړه هېڅ د ځانه خبر نه شو چې زړی د فقیر یو جادوګر یو سړی ډېر زبردست یو غزل به بل شریک کوي شریف په فرمایش باندې یادونه تو غندي په د هر لوري راورېږي دا کلام مننه وایي چې سپنخړی انتظار شو د انګار په منځ کې اوسي په منځ کې اوسي جانان مې ځکه رانغی اغیار په منځ کې اوسي او ستا یادې چورلوي ما پې خپل سترګې ویستې ما پې خپل سترګې ویستې ارمان دې بغندې راته د تار په منځ کې اوسي مننه وایي په غم خو د میخوار مې غم په زړه کې مراچخ کړي په غم خو د میخوار مې غم په زړه کې مراچخ کړي چې تږې د ساقي او د دلدار په منځ کې اوسي یادونه توغندي د هر طرف چې پې ورېږي یادونه توغندي د هر طرف چې پې ورېږي
زما لیونی زړه د داسې ښار په منځ کې اوسي لاټو مې تصور شي د آیین نه پاسه ګرځي لاټو مې تصور شي د آیین د پاسه ګرځي منصور دی چې د دار او د دیدار په منځ کې اوسي ډانډي به شي فقیره درنګ له اوري سر ته لګي ډانډي به شي فقیره ډانډي به شي فقیره درنګ له اوري سر ته لګي لړونکی چې د بټ او د بټمار په منځ کې اوسي ډېر زبردست ډېر بهترین چاربیته هم د پښتو د ادب اوریجنل او خپل سنت دی په دغه سنت کې که تاسو زموږ د مینوالو سره شریک کړئ چاربیته که تاسو ته یاد وي نو دا به نور خوند هم پیدا کړي نو مننه چاربیته خو ما جو ډېرې لیکلي دي خو چې کومه درته یاد یاد یې راته داسې نه خو یو چاربیته جو که زما ذهن کې راله کوشش وکړئ او نو چاربیته دا چې په ګلونو نرګس راوړی زیری د سپرلي ګلې کوکناره نرګس راوړی زیری د سپرلي ګلې کوکناره رامبیل به غوړوم د ترازې چې په دې لاره او راځي به غلام د کندهار د کابل نه راځي به غلامیر د کندهار د کابل نه جدا چې خیوګره چرته نشي سنبل نه بلبل په زړه سورې وینه احساس د ګوګل نه او ریحان د انتظار کوي تراشه و سنداره رامبیل به غوړوم درته راځي چې په دې لاره زبردست وی لالا په زړه سورې د زړه ډک دی د ګیلو نه غانټول خو مخکې کېږي په سیالۍ کې د چیلو نه ګریوان مې اور اخیستی دی له ډېر وسویلو نه سورګلې را بللې په میرو مې ستا لپاره رامبیل به غوړوم درته راځي چې په دې لاره وی سحر ګلي سکبر په کلاله خندې خیرازه د نور په پلوشو باندې ګډا کوي د نازه راخیږي پر یادونه مې د خوږ زړه درازه غونچې غونچې په پولو زرغونېږي د بهاره رامبیل به غوړوم درته راځي چې په دې لاره وی کولیاړ که پلوالي دي سره مرګلي شړشم نه راځي به بنقشي او سترګلونه تورخم نه او سرې سترګې ګرځوم دې په دیدن پسې د غم نه میپل به ټول خماري ستا په پاڼو خوشبوداره رامبیل به غوړوم درته راځي چې په دې لاره بهترین او ګلونه د نمیر او د بونیر د سوات په سیمه ګلونه د نمیر او د بونیر د سوات په سیمه سلام د فقیر وایه په جانان بادي نسیمه او بیلله مې بدن ستا په دیدن پسې په نیمه ستا یاد مې جړوي زړه له چې شپه شي په کلاره رامبیل به غوړوم درته راځه چې په دې لاره دا یو ماته ګوټه ونې ډېر زبردست ډېر بهترین اوس فقیر صاحب د خپلې خوښې یو اخري کلام هم موږ سره شریک کړئ کوم چې ستاسو خوښې چونکې انټرویو خو ستاسو نه ونه شوه کلامونه دي ستاسو چې کوم زړه ته راتېر کلام وي هغه به هم زموږ د مینوالو سره شریک کړئ مننه نو ته به یو غزل ووایم ارشاد چې روژه د انتظار لاړه اختر د ته رانلې روژه د انتظار لاړه اختر د ته رانلې که ډک د نظارونه که ډک د نظارو مې روڼ سهار د ته رانلې او جوړه جوړه امزولې د اختر سندرې وایي جوړه جوړه امزولې د اختر سندرې وایي ستا لارې چې کوم د بلۍ سر د ته رانلې ارمان مې د هجران په تناره باندې ټسېږي ارمان مې د هجران په تناره باندې ټسېږي نیولې د درشل سره مې ور د ته رانلې او چې وینم د پرنګ بیا مې په سترګو کې زنده شي چې وینم د پرنګ بیا مې په سترګو کې زنده شي په مخ مې سمې اوښکې د لښکر د ته رانلې قضا شي رانه مونځ په جانماز د سترګو توره قضا شي رانه مونځ په جانماز د سترګو توره ستا یاد راته ولاړ لکه د غر د ته رانلې او بکسرې دې سکول له د دیوال په میخ کې زانګي دا کوم واړه چې البته په سکول کې په خیال کې دی بکسرې دې سکول له د دیوال په میخ کې زانګي او جامې دې ښکلومه مازدیګر د ته رانلې فقیره مورې دوه سترګې څلور کړې چې به راشي فقیره مورې دوه سترګې څلور کړې چې به راشي فقیره مورې دوه سترګې څلور کړې چې به راشي مرګې د سا لپاره مقرر دی ته رانلې دا چې کوم هغه سکول کې واړه ماشومان دا هغه خیال کې ما لیکلی ډېر بهترین ډېر زبردست
ډېره ګرانو مننه، شکر. کتونکو دا و عبدالبشیر شکریه مناف ادا صاحب چې کوم. تاسو واورېده د تورغر د ولسي شاعرۍ تر ټولو لوی نوم ډېر بهترین کلامونه یې موږ سره او تاسو سره شریک کړو د دغه شان خوندورو پروګرامونو لپاره موږ سره اوسئ د الله په امان